پاکستانیانو عریضه کړې. ګران لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان او پاکستان د لوبې په جریان کې له لوبې مخکې او له لوبې وروسته پاکستانیانو او افغانانو ترمنځ شخړې رامنځته شوې. که څه هم پاکستان لوبه وګټله خو د لوبې په خوشحالۍ پوه نه شو. په پنجاب کې په افغانانو باندې پابندي ولګېده. حکومت اعلان وکړ چې افغان مهاجرینو ته په هوټلونو کې د ډوډۍ خوړلو او د پاتې کېدو لپاره ځای ورنه کړی. د دې وروسته د پاکستانیانو غوسه لا هم کمه نه شوه. پاکستان حکومت له ICC څخه غوښتي چې د هغو افغان نندارچیانو په خلاف باید اقدام وکړي چې جنګ یې کړی و. کپتان ګلبدین نایب ویلي و چې کرکټ یوازې لوبه ده او دوی نړیوال جام ته د دوستۍ لپاره راغلي دي. د یادولو وړ ده چې له لوبې وروسته حالت بیخي خراب شو. که څه هم زیات شمېر ساتونکي موجود و خو حالت تر کنټرول لاندې رانوسته. نندارچیان میدان ته کوز شول او کوشش یې وکړ چې په لوبغاړو برید وکړي. په یوه ویډیو کې افغان چپلاسی توپوهونکی حشمت الله شهید لیدل کېده چې سر یې نیولی و. خو بیا هم امنیتي کسان بریالي شول چې لوبغاړي وژغوري او ډریسنګ روم ته یې په سلامتۍ سره بوځي. ICC ویلي چې موږ به د هغه نندارچیانو په خلاف اقدام وکړو چا چې په دې تاوتریخوالي کې لاس درلود. ICC وایي چې د لوبې په جریان کې کله چې حالات خراب شو دوی سمدستي په لوبغالي کې امنیتي کسان زیات کړل او 2 نفر چې جنجال جوړ و د لوبغالي نه وویستل. خو لا هم د کرکټ په نړیواله شورا باندې نیوکې موجودې دي چې دوی د لوبې لپاره هغسې امنیت نه و نیولی څنګه چې په کار و. کرکټ پوهان وایي چې کرکټ او سیاست باید یو له بله لرې وساتل شي. ځایي رسنۍ وایي چې مشکل هغه وخت رامنځته شو کله چې د لوبغالي سره یوې تیارې د پرواز په حالت کې وه او شاته یې په یوه پټي لیکل شوي و چې د بلوچستان لپاره انصاف غواړو. د دې سره د ځینو نندارچیانو د پښتون تحفظ مومنټ خولۍ په سر کړې وې او د PTM شعارونه یې ورکول. نو ځینو پاکستانیانو یې مخالفت وکړ. خبره تر کنځلو ورسېده. وروسته کنځلې په خوډوب بدلې شوې. ICC ویلي چې کرکټ لوبغالي د سیاسي شعارونو لپاره نه دي. موږ باید جدي اقدامات ترسره کړو چې راتلونکي کې ورته پیښې رامنځته نه شي. ستاسو په نظر په دغه کړنو کې څوک ملامت و؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو به پر یو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.